د اوستا نهمه یسنا یا ایښوونه همه اشته. 9 بند د کتاب دېرشم بند. دا د نهمې اسنا له وروستیو بندونو څخه دی چې زردکتر پکې خپله خبرې هومې ته د یوې غوښتنې، هیلې او ګواکې دعا په ډول داسې تکراروي: په دې نازویه زیړې تخې بیماره ځمکې دې ستا نغمنه زیړه ونه راوزیږي، تر څو زموږ کډې او نفوذ لا ډېر او ښېرازه شي. ته زموږ نسلونو یعنې اولادونو او عزیزانو ته د خپل خوراک او د استعمال بڼه ور وښیه. ودې رازیږي ستا نغمنه زیړه ونه زموږ پر مېنو او سیمو. او د همدې هیلې په تکرار د شعار په توګه بند پای ته رسوي: ودې رازیږي ستا نغمنه رپانده زیړه ونه زموږ پر ځمکه. د 9 بند د کتاب دېرشم بند پارسي ترجمه په کتاب کې. و اژدهای زرد سهمگین، زهر ریزنده و تباه کننده پیکر پرهیزگار، ای هوم زریون بزن گرز را و دزد زورمند خوناشام آزار رسان و تباه کننده پیکر پرهیزگار، ای هوم زریون بزن گرز را. د څو کلمو لوست په پښتو غږونو کې. اول زیرې تهې، چې کتاب کې د دې کلمې معنا لیکلې نه ده، خو ګواکې د دې کلمې ریښه یې مخکې له هغو لیکلې: زرد، زرد کمرنګ. په ځان تفسیر کې هم معنا زرد لیکلې، خو ما د ورپسې حروفو سره او په هغو کې مې د اچ یا ه د غږ په تغییر د پښتو ښې ته هغه زیړې تخې ولوسته. د متن په جمله کې: زیړې تخې سیمه، وچه، بې حاصله او بې اوبو سیمه. پارسی: زرد پریده رنگ. در جمله متن: زمین و منطقه زرد پریده رنگ. دوهم خروشه تو. په کتاب کې ریښه خوناشام خشن لیکلې، خو ما خروشه تو د خوړی شیدې خوړی شیترې لهجوي شکل ولوست. پارسی: خورده میتواند ازش. دریم نشیمنه. په کتاب کې زیان رسان، آسیب رساننده معنا کړی، خو ما نشیمنه د نښمنې لهجوي بڼه ولوسته. پارسی: نشانمند. دېرشم بند د کتاب 11 بند. دا بند هم د هومې سره د خبرو د پای دعاو په ډول په شعار ډوله تکراري الفاظو لیکل شوی، چې لنډیز یې داسې دی: زموږ په لاس ستا د بوټیو د موښلو په نتیجه کې به زموږ یستوګنې ځای پراخ شي. موږ ته به د غرونو د کمرونو په شان قوي میړونه وزیږیږي. دلته به زموږ موږنه یعنې ټولنه ډیره شي. نو ودې رازیږي ستا زیړه نغمنه ونه تر څو زموږ د غواوو او هم انسانانو یعنې میندو د پیو راوتنه ډیره شي او ستا دین ونمانځي. نو ودې رازیږي ستا رپیدونکې نغمنې ونې. د 10 بند د کتاب 11 بند د پارسی ترجمه سر کتاب کې. بسر مردم دروند سازدار، یعنی جبار، حاکم، مستبد، سرکش و تباه کننده پیکر پرهیزکار، ای هوم زریون بزن گرز را به آشمو، یعنی بدعتگذار ناپاک هستی کش او څو نور همداسې بې مفهومه کلمې. د څو کلمو لوست د پښتو په چوکاټ کې. اول مشیه هې. په کتاب کې ورته مفهوم لیکلی: میرنده، مرد، مردم، خو ما د موښې ښه لهجوي بڼه ولوسته. د متن په جمله کې د موښلو د پخواني وزیري لهجوي شکل په څیر راغلی: په دې مشیه ښه یا په دې ښه موښلو. پارسی: مالیدن خوب. دوهم شیء وطنه. کتاب دا کلمه معنا کړې: کار، عمل، اثر، خو ما ولوستل: شیء وطنه، وطنه شي، وتلی شي.
د متن په جمله کې د ژوندیو موجوداتو په تېره غوا څخه د پیو او شیدو وتلو ته اشاره ده. پارسی: بیرون شدنش شود، بیرون شدن شیرش شود. 11 بند د کتاب 22 بند به چې وروستی بند دی د یوه نتیجه ګیرۍ سره بل پروګرام کې راوړو.